علیکم ګرانو ملګرو، زموږ چینل ټیچ ټیکټیکس ته په خیر راغلاست. زه یم صبغت الله اکمل. ملګرو، په تېره ویډیو کې موږ ویلي وو چې څنګه په ورډ پروګرام کې په اسانه طریقه بسم الله ولیکو. په دې ویډیو کې وایو چې څنګه موږ په ورډ پروګرام کې د محمد صلی الله علیه وسلم له نوم سره چې صلی الله علیه وسلم راځي او د الله جل جلاله نوم ولیکو په اسانه ډول. نو د هغه لپاره به موږ اول پر ورډ پروګرام 2 کلیکه وکړو. ورډ پروګرام به موږ ته راخلاص شي. له هغه وروسته به کله چې ورډ پروګرام خلاص شي موږ به راسو دلته به ورته ولیکو شارټکټس چې څنګه په اسانه طریقه موږ د محمد صلی الله علیه وسلم له نوم سره چې صلی الله علیه وسلم راځي دا لیکو. نو د هغه لپاره به اف ټي او اف ای وو، د هغه سره به الټ پلس ایکس وو. دا به موږ ته راسي د صلی الله علیه و اصحابه وسلم شارټکټ. له هغه وروسته به بیا د الله جل جلاله د نامه لپاره اف بي وو. نو له هغه وروسته به الټ پلس ایکس وو. دا به موږ ته په اسانه ډول راسي. ملګرو، که مو ویډیو خوښه سوي لایک، شیر او چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.